ما له خور څخه پوښتنه وکړه آیا زه ستا بایسکل وځغلوم؟ خور وایي نه ته لا تر اوسه ډېر کوچنی یې چې بایسکل وځغلوې. ما پوښتنه وکړه خورې کولی شې زما لپاره واټر پمپ روښانه کړې؟ خور مې ځواب راکړ نه لا تر اوسه کوچنی یې چې خپله یې ترسره کړې. ما پوښتنه وکړه مورې زه در سره مرسته وکړم چې ترکاري ټوټې کړم؟ مور مې وویل نه ته لا تر اوسه ډېر کوچنی یې چې چاقو وکاروې. ما پوښتنه وکړه مورې کولی شې چې ماته د ماپښین ډوډۍ راکړې؟ مور وویل نه ته لا تر اوسه کوچنی یې چې خپله ډوډۍ وخورې. ما پوښتنه وکړه آیا زه د دیوال په رنګولو کې مرسته وکړم؟ پلار وایي نه لا تر اوسه د دې ترسره کولو لپاره کوچنی یې. ما له مور څخه پوښتنه وکړه کولی شې زما سره مرسته وکړې چې بوټان مې په پښو کړم؟ مور مې وایي نه اوس لوی شوی یې چې خپل بوټان په خپله په پښو کړې. زه له ځانه سره فکرمند او په تشویش کې شوم. زه ډېر لوی شوی یم که لا تر اوسه کوچنی یم. یوه ورځ مې د مور لښتې یا غوږوالۍ د تخت لاندې وموندله. مور مې وویل زه د وختونو راهیسې د دې په لټه کې وم. هغوی خوښي څرګنده کړه او ویې ویل ته ډېر لوی شوی یې. خو زه لا تر اوسه حیران یم چې زه لوی شوی یم او که کوچنی یم.